السلام علیکم ملګرو، څنګه امید ده چې ښه به یې. ملګرو په نننۍ ویډیو کې موږ په جی بي واتساپ په حواله سره خبره کوو چې جی بي واتساپ چې نو هغه حرام دی او که نه حلال دی، یعنی په اسلام کې جایز دی او که نه، چې استعمالول یې جایز دی او که نه. یعنی جی بي واتساپ او او جی واتساپ داسې نور هم ډېر شی فیچرز دي چې په هغې کې داسې فیچرز راغلي چې کوم تاسو چې کله بل چا ته میسیج وکړئ نو هغه میسیج چې نو هغه تاسو د خپل موبایل نه داسې څه غلط شی به کړي یا څه وغیره، یعنی څه پردې خبره به کې ولیکه، بیا وایي چې دا میسیج چې نو دا ما غلط کړی دی، وروسته تاسو ته مایند شي وایي چې دا میسیج چې نو ډیلیټ کوم، چې هغه یې ونه ګوري، نو هغه میسیج چې نو تاسو ډیلیټ فار ایوری ون ور وایي او ډیلیټ یې کوي، خو هغه اصل کې د هغه سره چې جی بي واتساپ وي نو هغه چې نو هغه میسیج چې نو هغه ریډ کړي او بیا چې نو هغه ته پته ولګي چې دا داسې خبره ده. نو په اسلام کې د دې مطابق څه رایې ده چې یعنی جی بي واتساپ استعمالول پکار دی او که نه، یعنی جی بي واتساپ حرام دی او که نه حلال دی. نو راځئ په دې بیان کې تاسو ته ښایو چې دا جی بي واتساپ په باره کې مفتي طارق مسعود صاحب څه ویلي. نو راځئ ویډیو بیان ته چې تاسو په دې بیان کې واورئ چې په جی بي واتساپ چې نو حلال دی او که نه حرام، استعمالول یې حلال دی او که نه حرام دی. کچھ ایپس ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے اگر کوئی ہمیں واٹس ایپ میسج بھیج کر ڈیلیٹ کر دے تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. کیا ایسی ایپ استعمال کرنا جائز ہے؟ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. اس لیے کہ جب کسی نے میسج بھیج کے آپ کو ڈیلیٹ کر دیا، اس کا مطلب وہ اپنی بات آپ سے چھپانا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کو ریڈ کریں. پھر بھی آپ کا ریڈ کرنا یہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کے مترادف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی اگر چھپ کے بات کر رہے تھے اور تیسرا ان کی طرف کان لگا لے، ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا قیامت کے دن. بہت شدید وعید ہے اس پر کہ ایک آدمی اپنی بات آپ سے چھپا رہا ہے. ٹھیک ہے وہ غلطی ہو گئی، اس نے بھیج دیا، اب اس کو احساس ہوا یاری میں نے غلط چیز بھیجی ہے، وہ ڈیلیٹ کرنا ہے اس کی علامت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی بات کو پڑھیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکتا ہے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا جھانکتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کھڑکی سے، یہ دروازہ کھلا ہوا یوں کر کے جھانک رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا جو بھی گھر میں رہنے والا شخص ہے اس نے اس کنکر مارا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی جھانکنے والے کی، تو آپ نے فرمایا آنکھ کا کوئی زمان نہیں ہے اس کے اوپر. یعنی اتنی شدید وعید ہے کہ کوئی تمہارے گھر میں جھانک رہا ہے تو آپ نے حکم اجازت دی کہ بھائی اٹھا کے جو ہے نا آپ اس کو کنکر مار سکتے ہیں، پتھر مار سکتے ہیں. تو گھر میں جھانکنا، موبائل میں جھانکنا، کسی کے پرس میں جھانکنا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا موبائل پکڑاتے ہیں، بھائی کال کر لو نمبر ملا کے، وہ کال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے میسیجز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کے واٹس ایپ کے میسیجز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ سب گھٹیا حرکتیں، غیر اخلاقی حرکتیں. جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالے تو دوسروں کے عیبوں پہ بھی پردہ ڈالیں. یہ چونکہ بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے آج کل، تو اس لیے میں نے، میاں بیوی بھی گھسے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے موبائل میں، یہ بھی غلط ہے، تو اس لیے میں نے اس پہ ذرا تھوڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے. نو ملګرو تاسو بیان واورېدو چې دغه قصه ده، یعنی جی بي واتساپ چې نو حرام دی، یعنی هغه ته پته نه وي او ته به هغه میسیجونه ګورې. نو په دې باندې ما یو ویډیو هم جوړه کړې وه چې او جي واتساپ ته چې کله تاسو ته څوک میسیج وکړي او هغه چې نو هغه یعنی غلط څه میسیج وي او هغه چې نو هغه واپس ډیلیټ فار ایوری ون ور وایي او ډیلیټ کولو کوشش کوي، نو هغه یې ډیلیټ کړي، خو اصل کې ستاسو نه په او جي واتساپ چې کله ستاسو سره در سره وي نو د هغې نه ډیلیټ کېږي، یعنی بیک اپ یې پاتې شي. او هلته کې ښه هم وایي چې دې کس دا میسیج چې نو هغه ډیلیټ فار ایوری ون یې وروالی دی او ډیلیټ کړی دی، ستاسو سره په واتساپ کې اوس هم دی، په او جي واتساپ کې. نو ما په دې باندې ویډیو جوړه کړې وه چې او جي واتساپ چې نو هغه ډېر زیات ښه واتساپ دی، خو اصل کې هغه چې نو په اسلام کې چې نو د هغې اجازت نشته. نو که څوک استعمالول غواړي او لکه ډېر زیات ضروري نو هغه خپله مرضي ده، یعنی نو اوس مرضي ستاسو ده، که تاسو استعمالول غواړئ نو هم استعمالولی شئ، ځکه چې زما کار تاسو د اسلام د دغه نه خبرول چې په اسلام کې چې نو هغه حرام دی. نو تاسو که استعمالول غواړئ نو هم خپل سر له استعمالولی شئ، او که نه یې غواړئ یعنی کو نه یې غواړئ جو هم ټیک ده، خپل عام واتساپ چې نو ډاونلوډ کړئ، دغه چې نو ډیلیټ کړئ. دغه کې ریسک کم دی چې ستاسو ډاټا ته خطره هم کیدی شي، ځکه چې دا هیک ورژن دی، په دې کې چې نو هیکرزو چې نو هغه ګوتې پکې والي، یعنی نوی نوي کوډونه یې ورکړي دي او یعنی خپل لاس پرې راړول دي، یعنی هغوی کنټرولوي، یعنی واتساپ کم دغه چې نو هغه یې نه کنټرولوي، یعنی مطلب کې افیشل واتساپ چې کم ټیم دی که نه نو هغه یې نه کنټرولوي. دا چې نو جدا هیکرز چې نو هغه پکې یعنی کوډینګز چې نو هغه بدل کړي، ځکه د ایسي فیچرز چې نو هغه بدلي. نو ملګرو که ویډیو خوښه شوه نو زما د یوټیوب چینل انور ټیپس اینډ ټریکس ورسره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو چې نو خپلو ملګرو سره شیر کړئ، که هغو ته هم پته نه وي نو چې پته ورته ولګي چې او جي واتساپ چې نو حرام دی، او ویډیو چې نو دا لایک کړئ او ورسره یو ښکلی شان کمنټس پرې هم وکړئ. مهرباني.